مرګ یو یقیني مسله ده. مرګ نه دا څوک نشي ویلی چې ما ځان بچ کړو یا به بچ کړم. 1,00,000 پیغمبران د الله نیازبین پیغمبران د خاورو لاندې دي. یو پیغمبر پاتې دی امر کوزی د قیامت علامو کې ان شاء الله زه ستاسو مخکې بیانوم. یو پیغمبر پاتې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې یو او یا د پاسه 1500 کال هغه ته د اسمان د خطو شوي دي او د سرور کونین د وفات 100 کالو شو. نو هغه پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې ناست دی او به د قیامت په علامو کې راکوزیږي او په دې ځمکه وفات کیږي او د سرور کونین د قبر خوا کې یو خالی ځای پروت دی هلته به دفن کیږي. نو ستاسو مخکې ان شاء الله العزیز نن د قیامت غټې علامې بیانوم چې قیامت به کله راځي او په کومه طریقه به راځي. ځکه چې زمونږ دا ټول ژوند دا به د قیامت پر فیصله کیږي. د حاجي صاحب حج، د مجاهد جهادونه، د عالم علم او د زکات د خاون خیراتونه او دا څه چې په دنیا کې دي او بد عمله او نیک عمله په ورځ د قیامت به د الله دربار کې فیصله کیږي چې هغه تر ورځ د قیامت کوي. اوس د قیامت ورځ به کله دا به د سرزي دا به سونه مودي او دا په کومه طریقه باندې راځي. نو دا مرګ نه پس د قیامت ورځ را روانه ده او په ورځ د قیامت به د انسان خلق خدای بندي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دا ورځ ده چې خله باندې به خدای مهر وای لکه نن زما لاس خبرې نه کوي، خپه خبرې نه کوي، وخت خبرې نه کوي، پوزه خبره نه کوي. دقسې یو په ورځ د قیامت خوله بند شي لاس او خپې به خبرې کوي. ورځ د قیامت را روانه ده. نو ورځ د قیامت به د انسان دا نیکعملي ده او که بدعملي ده د هغې شیشه به ورته الله تعالی ورکړي چې اقرا کتابک. الله به اعلان کوي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. عملنامه دې والا څه دي کړي دي؟ خرقې والا، ناقې والا، پاکستان والا، عربستان والا چې څه دنیا کې کړي. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. عملنامه دې والا رورال تسکول تاجت نشتا، ټریننګ تاجت نشتا، امتحان تاجت نشتا. یو سړی به مولاوي هر سړی به عربی باندې پیږي چې هغه به کې چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یا الله زما عملنامې نه څه شوي دي؟ نه وړه ګناه پرېښې ده، نه غټه پرېښې ده، کومه تیاره کې کړې وه کومې رڼا کې کړې وه ټولې پکې لیکلي دي. نو دا ورځ را روانه ده. دې ته ورځ د قیامت وایي. د قیامت څه وړې علامې دي او څه غټې دي؟ وړې علامې د قیامت ټولې ختم دي. وړې علامې د قیامت د سرور کونین دنیا ته راتللو پیدا شو، بیا وفاتو هغه مو شو. د هغې نه پس وړې علامې وروره دا دي چې په ملک کې به ګانې بجانې زیاتې شي، هغه زیاتې شوي دي. د قیامت علامې وړې دا دي چې زنا به عام شي، شراب به عام شي، جواری به عام شي، باران به کېږي او سړی به خوشحاله ني، اولاد به وي او پلار به خوشحاله نه وي. جوماتونه به ډېر آباد شي لیکن عبادت به کمي. قرآن شریفونو ته به کڅوړی ښه واغوندئ لیکن عمل به پې نه وي. د قیامت ټولې علامې څرګندې دي، وړې غټې پاتې دي. د قیامت غټې علامې لس دي. زما دا خیال و چې زه به نن ډېر اوږد تقریر کوم ځکه چې دا بسم الله جان یو سره د خپلونو یو بهادر انسان او په دې خپله غریبۍ کې ډېر ځای کې علم دوست خلک دی. نو زما اراده دا وه چې زه به نن ډېر اوږد تقریر کوم لیکن چونکې دغه د قرآن حافظان ډېر زورور دي نو مټه کې مې دویم تقریر هغې ته ځان رسوم. او زما نه وروسته یو بهترین قاري او بهترین عالم دین مولانا شیر زمان صاحب اب ان شاء الله بیا تقریر کې هغې ته بیا کېنئ. د قیامت غټې علامې ورو دي. یو هم لا نشته. خدای به حضرت امام مهدي صاحب پیدا کوي په مدینه منوره کې. امام مهدي صاحب نوم دی محمد، څنګه چې د پیغمبر نوم بیا داسې امام مهدي مشهور دی. رنگ شکل شباهت سیرت او صورت بیا ټول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې. چې کله پیدا شروع نو دا په زمانه کې به خدای پاک 2 نمبر د قیامت په غټو علامو کې خدای دجال پیدا کوي. دجال دا یو سړی دی په جزیره کې بند دی. د بخاري حدیث کې راځي دا یو سترګې ده د شین پر په شان بوټه وتلې ده، په دې تندې لیکلي دي کافر کافر، او دا سر ویښته دي دا ګلګوتې ګلګوتې توراته دي. دا علامه ده. سترګې ړنده ده، په تندې کافر لیکلي دي او د سر ویښتې توراته ګلګوتې ګلګوتې دي. دا علامه ده. یو لاس کې جنت دی بل لاس کې دوزخ دی.
دوزخ جنت ته جنت دوزخ دی فخر بصوري او په سوي اخرج کې به د کل دنیا نه چکر وي تعلیم غون کثیر برواني دا خرچ څخه نه کوي چې د کمزور عقیدې خاوند دی به خوري چې دا خوږی کې د پیښور غ مزیداره د لاهور د لاس مټی دا د خراب عقیدې خلک به خوري لکه خراب عقیدې ولا شتا خدای نه منکرین شتا د رسول الله نه منکرین شتا د صحابو نه منکرین شتا د کرامت نه منکرین شتا خدای نه مني رسول الله نه مني قران نه مني حدیث نه مني دغه سبا ظالمان یعنی کلین پاکستان کې چا داو چې زه خدایم اعوذ بالله دا غمبر ګرځتا کچا چې د پیغمبرین لکه برزا غلامت دا وکړه بلا مریدانی نورا پاکستان یو داسې به کې چاره نه پرسان مګ چې چا پکې څنګه आवाज وکړو مرګريشتا نو محترم عزیزه دجال برازي سلوي خو دې کې به کل دنیا نه چکر وای چې د کمزور عقیدې خاوند به مني او چې عقیده مضبوطی ابو ته څنګه خدای کې دی شي یا ته څنګه پیغمبر کې دی شي ته په سترګړون دی او په خر سوري او د سر وختدین دی کې ګلګوتی دی الله عز بالله خدای ورن دی الله تعالی خو سمیع بصیر دی ته څنګه خدای کې چې د مضبوطی عقیده خاوندې خلقه والا غیرتمن غونټي علماء سره ناس تکړي اب جواب ورکړي نو ته چې مولانا صاحب چې په سترګړون دی ما سره کلاشنکوف شتا ما سره پینډه دشتا ما سره جرمنی شتا والله چې اوسره ول خدای وړاندې کړ بل وزرون ته چې خدای داوا کې زه په مجاهد او غازی شم نه خرقه والا نه به ټوپک کار کوي نه به تماچا کار کوي نه به کلاشنکوف کار کوي نه به تیر کار کوي بالکل دومره ساحر دی چې ټول وسلې به بالکل متوي نو چا په وخت کې نو بدا مرداري سو نو دریم علامه د قیامت غټه حضرت عیسی علیه السلام برا کوزيږي په کوم ځای کې د دمشق په شرقي مناره او په دو فرشتو به لاس چولی او د سارمون به امام مهدی سے پسې کوي د عیسی علیه السلام برا کوزيږي دریم علامه د قیامت غټه ده چې دی برا کوشي صاحب امام مهدی سے پمانځو لاړي دی به د سبا مونږ په سیو کې او لاس کې به توري په شام کې او مقام دغه ته وای بابلود د بابلود څخه کې بدا دجال ولاړي او عیسی علیه السلام به تور رواني او سبت نقلم مرده کی نو چې دی مرشي نو عیسی علیه السلام په زمانہ کې خدای مردار شو اوس د عیسی علیه السلام زمانہ کې یو بل قوم را روان دي څلورم علامه د قیامت غټه جوج او ماجوج دي ان یاجوج او ماجوج كانوا مفسدون فی الارض جوج او ماجوج واړو دي او د دې دنیا نه هیڅ زیات دي مونږ یو حصہ هغه نه هیڅ دي دومره زیات دي د یافس بن نوح اولاد دي د نوح علیه السلام درې زامن دي کنعان یافس حام دا یافس دا غزویر د نوح علیہ السلام د په نسل کې بدا جوج او ماجوج بنی آدم دي دا بنی آدم به د قیقاف د غر ناخوا پراته دي په 14مه سپاره کې بیا وګورئ سلطان ذوالقرنین او تدیوال والدي د پټو د بنگاري وتوالدي هغه راشي بنی آدم دي هغه غر سټي چې لګون ته پاتې سبب راشو خدای وته بیا غټ کی جبه بالکل سوالونه دي او دا یافس بن نوح اولاد دي دا قوم برازي چې کله چې ان شاء الله مونږ به دا دیوال شلو او ورزوبه نو دا دیوال به سوري شي د قیامت په علامو کې څلورم علامه دارا نو دا چې سوري شي نو په ټول پاکستان عربستان ترکستان مړ چې په دنیا کې سړي په ټولو براشي دا د خرقه غني داونه دا به کې چقندر دا جوار دا غنم داونه چې سړي دا به ټول خوري دی بنی آدم غړي چې څومره بری دا براکاږي نو عیسی علیہ السلام ته مسلمان شه چې وای عیسی علیہ السلام الله تعالی کا بیلم غر کا شلا دا څنګه بنی آدم دي زمونه او بخلاص کړي فصلونه اخلاص کړو اونې را نټوله خړې دا څنګه بنی آدم دي خدای نه سوال ته چې دې قوم نه الله تعالی اخلاص کی عیسی علیہ السلام وړاندې رواني قوم و پسې رواني عیسی علیہ السلام کوي تور تلاشي التبا الله ته سجده باندې پروزي الله نه بسوال کوي چې خدای دې قوم نه پاره پروردگار د لور کول اسباب ته پیدا کا عیسی علیہ السلام دعا کوي هم مستجاب الدعوات نو په جوج او ماجوج بنی آدم دي وی خدای په تعاون مرز راولي نو ټول بمرشي په یو ځل بمرشي خرقه والا قبر بوله سو کوي اخو ډیره دنیا را قبر به سو کوي د قبر قانون چل نشتا د خخونو چل نشتا نو عیسی علیہ السلام وی خدای وسته تنظیم وکړه یا الله غر کې بوی زیات شو د بنی آدم ډیر ناکار بوی دومره بوی ناکار دی هیڅ نشتا سمه چې بنی آدم مرشي کنه او چې هغه کوم بوی کوي والله چې په ملونو کې به منډه وي
نو بنی آدم ببوی کوي وای بس چلو که چې دا ختم شي عیسی علیه السلام به سوالو کې چې خدای د ختمېدو چل ټال درلي نو د اوږدو غړانګو مارغان به راولېږي یو به خولي کې نشته سمندر ته به یې غورځوي ټول جوج او ماجوج به ختم شي لیکن بیا بوی خبري عیسی علیہ السلام بو یا اللہ بدبوینا پروردگارا رب الجلال سے انتظام کن خدا بی عظیم شان بارانو کی نو ټول بدبوی بختم شي عیسی علیہ السلام با پات شي نو عیسی علیہ السلام با 15 کال حکومت داغه نه پس گئی 15 کال حکومت دا د قران قانون دی دا به عیسی علیہ السلام راولي نورا پاکستان کې دا څومره لګیا دي چې کم لګیا دي علما غلق دي او نور مقابل د قران سیکولریزم چې کم دی یا سوشلیزم یا نورزمونه ډیر زیات دي قرآن والا ډیر کم دی او خدای وایي وقلیلا من عبادی الشکور وقلیلا من المؤمنین زما شکر گزار بندگان کم دي مؤمنان دنیا کې کم دي کدي خلک کې دومره خلک دي اگر چې ډیر خداغلی ہے خو خلک خو ماته معلومه ده چې دا یو لوی کړی دی کټول رانو جمعات کې نه دیږي نو خدای وایي الته شیطان قسم کړی دی شیطان قسم کړی دی چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونکړه نو خدای وایي چې فخرج منها فإنك رجیم نو شیطان الله نے مخلدون نکړي شپږ لکه کال عبادت کړو شپږ لکه کال یو سجده ونکړه خدای وته اعلان کوي چې فخرج منها فإنك رجیم زما د رحمت نو زو تر قیامت ورسول شوی شیطان خدای زما خود بیا لغړ تکړه خو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين یا الله زما دستا په عزت قسمی زما دستا په ابرو قسمی زما دستا په جلال قسمی چې دا ټول خلق به جهنم ته به خونه کار مران اخلاصيږي شیطان دا قسم کړی دی قال فبعزتك صاف د قران فیصله ده شیطان ویلی یو تن به پر نظم ټول به جهنم ته به الا عبادك منهم المخلصين مگر نیکان مران اخلاصيږي نو محترم عزیزا ارمدا کولو چې دا شیطان قسم کړی دی نو شیطان مون جمعات ته نه پریدي شیطان مون ته نه پریدي شیطان مونږه نه کې ته نه پریدي او حدیث کې راځي چې شیطان داسې لري کې ګرلی لکه څنګه چې دارا کې نه واسره کې شیطان هم ګرځي نو محترم عزیزا عیسی علیہ السلام په 15 کال حکومت کوي د قران قانون بجاری کوي چې دې 15 کال حکومت کوي نو دې وفات شي چې وفات شي نو دې به خپل ځان باندې یو بادشاہ مقرر کړي چې دا غنوم دې جهجا دا یو بادشاہ دی نوم جهجا دی هغه ته به ترا شکیره زما په وفات کېږم دې وفات شي د قبر د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر سره متصل یو ځای دی اگر چې د سرور کونین قبر هغه اوس بالکل بند دی او جنگله کې دن نه دی لیکن جنگلی کې دن یو ځای دی که چته لاره چې سړی لاړ شي نو درې سوري په جنگله کې درې یو سوري دی خوا دی بل دی خوا دی منځ کې چې ګوري نو سرور کونین قبر مخامخ ښکاري یا لکه دا درچه کې چې ناست یا ګوله یا درګډېره کوشو یا بار ته تا خو ګپ لګولې کم کسان چې ګپ لګوي جمعات نه بار ته او که ګپ نه لګوي نو کېنه دې مولوي صاحب ته ځای ورکړه هغه غریب څونه خواري کړې ده مونږ کوم ځای نه راغلي یو دا پکې درچه کې ناست یو لټونګه بل لټونګه ما ته ګورې رو نو حضرت عیسی علیه السلام به په دې ځای کې دفن شي د سرور کونین د قبر خوا کې اگر چې د سرور کونین د قبر د پاره هم ظالمانو یو ځل به کوشش کړو چې حضور پاک ته تختو داسې ظالمان هم شته دا مصر یو بادشاہ دی هغه خوب ولید سرور کونین ته خوب کې راغی یا د خدای بنده را پاسل ما ده نه ظالمان می تخته یو د سپیره تر روان دغه د مصر بادشاہ را پاسې ده د رکعت مونږ وکړو او په سجده خدای ته پریوته بیا ود شو بیا غسل وکړو بیا پریوت بیا ته خوب راغی چې را پاسه د خدای بنده ظالمان یو سپیره تر روان دي دغه د مصر بادشاہ لګی شو او وزیر اوته आवाज په جمال الدین ما جمال الدین به ها وی بیگم به خوب لیدلې سرور کونین ما ته خوب کې راغلی دی چې ما ته د سپیره روان دي ما نه کورې کا دا څنګه چل دی جمال الدین وته وزیر ډیرو خيارو وی بادشاہ چې رسول الله فرمایي چې چا په خوب کې دم زه ټیک لیدلم زما په شکل شیطان نشي راتله بالکل دا پیغمبر علیہ السلام تعالی دلې او زه چې دا کار وکړم هغه ځنه شل فایف بیان را روان کو پښپاو کې د مصر نه مدینه منوره ته رسول سلطان نور الدین د بادشاہ نامه ده او د وزیر نامه جمال الدین سلطان نور الدین چراغ وزیر ته وزیر هغه داخله به څنګه معلومو داستی به څنګه معلومو نو وزیر وته چې خیرات وکا او د مدینه منوره خلک خبر کا چې خبرې کې هغه به روټه خوري په دروازه دی وزي ته طلاق کې نه و پیژنې سلطان نور الدین خیرات وکا
په تمام مدینه منوره کې ډول وو چې راځي نن بادشاہ خیرات کړی او ټول مدینه منوره دی راځي بس راتلو داسې بتلل راتلو ټول دنیا ختم شوه خو هغه دوه کسان چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سلطان نور الدین ته هم کې خودله پکې رانه سلطان نور الدین جمال الدین ته چې جمال الدین وې ها وی ما ته چې پیغمبر کم کسان کو پکې رانه وی ورشه تاسو کې د مشران ویاله ک مدینه منوره کې داسې څوک چې خیرات ته نه راغلي هغه ته چې دلته دوه کسان د چا خیرات نه خوري وی کوم ځای دی وی چې د مدینه منوره نه بار یو جونګړه جوړ کړه او هغه دلته مدینه منوره ته منځل راځي خو د چا خیرات نه خوري ورشه ول شرا وستل او سلطان ریو تاسو کتلی خذوه ویني سمدادي یسه د مدینه منوره خلک جای چې پروردگار علم دا خډیر بزرگان دي ویګي دي خدای مدینه منوره ټول مسافرین ماړ کړ غریبانان یې ماړ کړ دا خډیر د دم خل همدرد خلق دي جدي تسموا سلطان نور الدین زماده په خدای قسمی ما ته د دوالو جان سردار عمدا سری خودلی والله کدا فرېګ زما ورازه زه خایې د مدینه منوره نه بار جونګړه جوړه کړې و چې ورننه سلطان نور الدین هم دی جمال الدین هم دی د مدینه منوره ټول مشران چې وې کتل جونګړه دا پچی کتابونه پراته دي داسې مصلا پراته وا روونته مصلا والولا چې ولنه په دې باندې ګټه پراته دا چې ګټه اوچته کړه دا غزه نه دوه جن سردار خبر ته سرنګ جوړ کړی دی هغه کې 3 میله لري د مدینه منوره پزمکه کې دا غزه نه سرنګ جوړ کړی دی او د سرور کونین قبر ته یو دیش مکه پاتې و نور ورسېدلی سلطان نور الدین یو سره ټینګ کې وسه خلکو چې دا ظالمان دي دومره د ګری د قباګانی دومره خپل شکلونه انا وای سوکي وی چې مونږه مغربي اوسیدونکو یو مونږ خپل بادشاہ پیسې را کړې دي چې سرور کونین وجود مبارک او تختوي مونږ مسلمان ته چې په قبر کې پیغمبر علیه السلام نشتا دی وای چې شتا مونږ وای چې نشتا چې ګوري قبر به خالی وي ټول خلک به کافران شي مونږ له لکونو روپیا را کړې دي وی ښا وی راوی نشي ځوان دی کې ځوان دی کړ وی راواله غشلین دغه زمانه کې کلاشنکو پټو پکې نیوي او دا څه زری کړو نه دا دکو پټو لګیدا نه دا غوښو پټو لګیدا زری کړو او سلطان نور الدین لګی شو د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک له چار پیر خندق نست او بنیاد بالکل مکه توبو تورسو او د کوټو د بنگارو دیوال پیغمبر اسلام چا پیر ک او هغه دیوال روخه جو قبر پوری او د برنه ګمبد جوړ ک چې نه برنه سراتی شي نه فتناتی شي نو د سرور کونین قبر بالکل محفوظ دی هغه ته په طریقه څو ورته نشي نو هر ندا کول چې رسول اسلام قبر دغل کړي وسره دیم صدیق اکبر دی وسره دیم حضرت عمر دی او سلورم قبر د حضرت عیسی علیه السلام نو د قیامت په علامو کې یو علامه ده چې عیسی علیه السلام وفات شي دا قبر کې بخخیږي او داغه په ځای به جهجا بادشاہ وي چې دی بادشاہ شي نو بیا پنځم علامه د قیامت بدای چې خدای پاک با لوګي را پیدا کی سلويش په او سلوي خلیبا دندکاری او لړبي لکه راجمی کې دا لړنی همیشه چې ګور اکسیډنټ شو پنا ګومان کې په صدریات کې داسې لوخاري وي سلويش په او سلوي خلیبي شپږشتمه سفاره ګوره سورۃ دخان په عربی کې لوګي ته وای نو دا د قیامت په علامو کې دا چې لوګي برادي سلويش په او سلوي خلیبي تیاری خپل هغه بنی ویني دا د خدای عذاب دی د قیامت په علامو کې چې دا ختم شي نو بیا به خدای پاک رب الجلال د قبرین نور راخیږي نو داش پرې سخته ده ته کوم شپه چې د قیامت شپې او دا کې توبه خدای بندي نو داش په وړي روک دی دودی اوله د دې دا معنا چې زما بنده دستا به ماته زما بندي و بندش پر ته دوم د پاره کمانه توبه واسه ماته توبه واسه زما په خالص بندگانو کې راځي نن ماته توبه واسه نن توبه قبل او ما شپه براته دوم روک دکی ماشومان بجاری مسافر بتنشي زناور بچي وي چې الله دا څنګه شپه دا ختميږي نو دا شپه به خدای وګدکی نو چې وګدکی د قبرینه به نور وخی دا د قیامت شپه علامه کې به نور چې وخیږي نو باس د توبه وربن شو مسلمان پاتې شو کافر پاتې شو مسلمان کافر کیږي نو کافر مسلمانېږي نه بس د توبه وربن شو کوم وخت نور د لاسو وجو ټیم پورا شنو بیا به خوشي نو مولانا محمد ادریس صاحب په تعلیم اسلام کې جاری کړی دي چې بیا به نور په خپل رفتار شروع شي لکه څنګه چې وداسي به شروع شي نو دې نور نه پس با الله تبارک وتعالى یو بل علامه پیدا کړي دا صفا مروه د غونډه نه به یو زناور رو واخرجنا دابه من الارض تكلم الناس څه څه دا خدای پاک وایي
زه به د صفا د غونډۍ نه یو زناور پیدا کوم. صفا مروه بیت الله شریف کې 2 غونډۍ دي. الله دې ته وښیي. زه چې کله لاړم بیت الله شریف نه ما طواف وکړ، بیا مې حجر اسود ښکل کړ، بیا مې واتخذوا من مقام ابراهیم سره 2 رکعته لمونځ وکړ، بیا مې به زمزم وڅښل، نو بیا به صفا مروه کې منډې وې. نو یو مولانا ته مې چې مولانا صاحب صفا مروه کم ده، نو هغه یې به لړګل شو. زما مطلب دا چې صفا مروه چې تر مکې معظمې نه باري، ما ته لږ شاته وګوره دغه صفا ده او دغه مروه ده. بس خو چې دا د زمزم نه راوځي نو دې طرف ته صفا ده او دې خوا مروه ده. 2 وړې غونډې دي. ما وی که دا صفا مروه چې ته لرې پرتې دا په جومات کې دننه دي، په مسجد حرام کې د بیت الله شریف جومات دا 80 جربه جومات دی. 80 پکې دروازې دي، 20 دروازې لاندې دي او 30 دروازې دي منځ کې دي، 19 دروازې په بره چت کې دي. په 80 دروازو دننه بیت الله شریف ده او په دې کې صفا مروه ده. نو صفا د غونډۍ نه به داسې ځناور راځي لکه څنګه چې دا میخ او سنډا دا دغه غوا لنګېږي او باچون بچې پیدا کېږي، دغه قسمه پیدا کېږي. د ځناور به د غر نه راوځي. نو دا ځناور به خبرې کوي، تکلم الناس، خلکو سره به خبرې کوي چې هلته قیامت راغی، قیامت را روان دی، شاه بیزان بیدار کې د قیامت رضا لنډه شوله. دا ځناور به خبرې کوي. وایي چې دا ځناور خبرې وکړي د هغې نه پس به الله تبارک وتعالی یخه هوا راولي. یخه هوا به یخه راځي، ټنډه هوا. خو چې کوم مسلمان په لار رواني، په بیړۍ کې دي، په لارۍ کې دي، موټر کې دي، په کور کې دي، په جومات کې دي، په مانځه ولاړ دي، په هر ځای چې ولاړ دي، هوا پې لګي نو به سر لګوي، یا هوا پې لګي نو مړ کېږي به، هوا به د باندې ولګي رسه به سر ولګي. نو بس چې یو مسلمان پاتې نشي چې هغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای بالا دنیا رواني. د مسلم شریف حدیث کې راځي چې یو بني آدم په مشرق کې وایي چې الله یو، نو خدای وایي چې زما د نوم برکات دومره چې زه به دنیا نه روانم، چې څوک زما نوم ویل چې الله یو تن، دا خو شکر دی الحمدلله په لکونو دي چې یو تن و چې الله په مشرق کې زه به دنیا، خو چې ټوله دنیا کافران شي او ټوله دنیا منکرین خدا شي نو بیا به دنیا روانوم. نو بیا په 8 نمبر کې رب ذوالجلال د حبشې نه دا کافران را پاسي او په دې ټول ملک باندې به قبضه وکړي. دا ټول ملک چې کوم دی اخري حکومت به په ملک باندې په وطن باندې دا د یهودیانو. بیا به رب ذوالجلال د عدن نور را پیدا کی په لسم طریقه، لسم علامه چې عدن نور را پیدا کی نو تمام دنیا نه بچاته شي چې کوم ځای کې دا يهوديان اوسېږي هغه پرې به په سور رواني را جمع کوي به چې د شام مکه ته به راولي. شام مکه کې قیامت به د شام په مکه باندې، خو چې دلته راشي اسرافیل علیه السلام به شپېلې پکې ورکي، خو چې شپکې یو نو ټول يهوديان به یخ شو مړه بشي. نو 40 کاله بعد با الله تبارک وتعالى اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ته چشپېډه بیا و. قرآن فرمایي واذا نفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. خوګه پیغمبر هغه وخت یاد کا چې اسرافیل علیہ السلام شپېله وایي نو تمام جان به قبرونه بربن ولاړي. زما دې پر رب جلال قسم چې ټوله دنیا به د الله دربار کې بربن نه ولاړي، ټول خلک برا پاسي. بی عائشہ فرمایا یا رسول الله دا خو ډېره ګرانه شي چې دا ټوله دنیا بربنده ولاړه وي، نارینه به زنانو ته ګوري، زنانه به نارینه ته ګوري، دا خو ډېره ګرانه شي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې وزما محترمي بیبي دا داسې ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه. داسې ورځ ده چې ښځه به د خاوند نه منډوي، خاوند به د ښځې نه منډوي، زوی به د پلار نه منډوي، پلار به زوی نه منډوي، هر سړي به داسې سترګې نیولي وایي بره به ګوري، د هیبت د وجې نه به لاندې نه شي کتلی، هر سړی به بره ګوري، دا به نه ګوري چې ما کې دلته مې پلار دی که مې رور دی، دلته مې مور ده که دلته مې خور ده، بلکل څوک لاندې نه شي کتلی. دومره هیبتناکه ورځ ده. تاسو دا زلزله وګورئ چې کله راشي په جومات کې په کور کې هر سړی بار ته ځان وباسي، نه بچی پېژني نه ښځه نه رور، بس ځان وباسي. نو خروره 50,000 کاله ورځ ده، 50,000 کاله ورځ د قرآن نه ثابته، 50,000 کاله ورځ ده. نور به بلکل نیو نه زبره ولاړي او دا ځمکه بني واذا هم بالساهره، ابا بیا کې ساهره ځمکه وي په هغې باندې به خلک ولاړي. نو په ورځ د قیامت باندې الله فرمایي چې قیامت شي نو خوله به دې بند کړم. نو ستاسو مخکې آیات ویلو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. خوله به دې بند کما، لاس به خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، وګونه به خبرې کوي چې څه دې په دې دنیا کې کړي دا ټول باندې ګوایي ده، دا به ټول ګوایي کوي، ټوله به ګوایي کوي. محترم عزیزه او د دې مثال وره چې څنګه ګوایي به کوي. نو مولانا
روم صاحب یو واقعا نقل کړی دا چې وزل لقمان حکیم صاحب دې د یو بادشاہ غلامو اس څنګه بغوي کوي نو دا وره لقمان حکیم صاحب د یو بادشاہ غلامو چې غلام دی لقمان تبادشاہ فرمایي چې لقمان ها ویلا چې دا مخامخ باوینه دینه لګمه وروړه چې دا ملمانه پروټه پسې وخري لقمان روان دی وسلو مرګري روان دي چې کوم وخت زولای ډکه کړه لقمان په لار روان دی یو تنه دانوالی بل تنه دانوالی بل پر امنډه کی بل پر امنډه کی لقمان حکیم صاحب چې بادشاہ لاته په زولای کې سمنو بادشاہ فرمایي چې لقمان سره ورلې چې دا زولای مې ډکړو دی مرګورانو خړه الکه داولې و چې موږ نه خړه ټول ده خړه یا لقمان ګوره زدم شرمنده کړم قوم ته زدم شرمنده کو دو دروغ وي چې مان نه خړې چپ چې دته نه گوايو کې دوا چې دا ظلمي زما په مخ کې دې سرويش دی د اسلام دا طریقه ده چې دوه غوانو په ما په گواهی باندې بدا سره پانسی کیږي او قصاص کیږي پتا سره ته نه غوانو ته معنی نه خل لقمان حکیم سی ډیرو خيارو الله فرمای ولقد اتینا لقمان الحکمت ما لقمان حکیم سی ته حکمت ورکړو د حکمت نه مراد خيار خبره د حکمت نه مراد مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي محمد شفیع صاحب علم دلایل وسړیو وتوی چرشا پتا سره ته نه غوان دی ټول غوانه تا کې دي لقمان حکیم سی وته جیده درخواست کوم ما نه دالی کلی والا که په ما غلا ثابت شوا په اسلام کې د اسلام یو ولس پرې کوي زه تعالی کلی ورکو ما نه بدوال رسولم پرې کوي ما نه بدوال ختم پرې کوي ما نه وفوزم پرې کوي ما نه بغوګونه پرې کوي ما سره مسلو کا خو که په ما ثابت شوا او که ثابت نه شوا نو بیا دوی له سزا ورکړي رو ډېر کار خبره ده دماغ کې واچوي بس بادشاہ اعلان کې واسه چل دی ودا سے چلو که غلط صاحب معلومه چې زه غلم قدم مرګري غلدي وی بس تغلی وینا چل د تخیم کنه که غلو ساز معلومین زماره هم درخواست منه وی خواه سجل کې لقمان حکیم څه وته وای چوبو یا شوا په شیدلو بو کې کچو غوا چوا یو ګلاس بزس کم یو ګلاس بزما د سلو مرګریس کی یو ملمنډه بزوام دا خون بابا پوره او یو مل بابا وی غزو دا مې دا اوس په پتو لګي لقمان حکیم څه چې دا خبر او کړه غل خوې قمقل غل قمقل دی سودخور قمقل دی جوارگر قمقل دی زناکار قمقل دی قاتل قمقل دی یاد لرئ چې کم سړی د الله د قانون نه خلاف کار کوي دا قمقل دی چې کم سړی د الله د قانون لاندې جون کوي دا خيار دی خدای و چې دا خيار دی کته ته قمقل وي کته ته ساده وي نو لقمان حکیم خو ډیر خيار اغلو یې سپته لګي ما اوس کته قل دی ویل ویس کې بس یو ګلاس وبوس کړي یو ګلاس لقمان اوس کو یو ګلاس مرګرو کچوږي هغه وبوس کړي چې سمانډه منډه ولا یونه خراب شو بخښو کوي یو کته چټي یو شو لچا په ګډه کې مالټه وغاره وته کچا کینو خو لغاره وته کچا کې له خو لغاره وته لقمان حکیم خو څه ولې نو بس هغه کېونه ویجی پته لګي دا سات منی کنه منی وی بس لقمان دنن نه پس زما غلام وی ما پاس کړي ما بالکل د وطن وزیر اعظم کړي هغه سلوتونه سزا ورکړ لقمان حکیم بچو دغه څه پورز د قیامت خرابته والا که په پته دي کړي که په کار دي کړي قرآن اعلان کوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله فرمای خلبا دی بن کم لاس بدوانه کوي کوي کپلاس دغلا کړی را کپلاس دغه کې مسلمان سره بد کړی دي او کپلاس مسافر سره امداد کړی او پخپو باندې بیت الله ته تله پخپو جمعه ته تله پخپو جهاد ته تله پخپو د مسلمان جنازې ته تله د نیکه غوابه کوي او کپخپو باندې غلا ته تله قتل ته تله زنا ته تله شراب ته تله د مسلمان کندر ته تله زماده په خدای قسمی هغه څه کوي بدوانه کوي لا لا صفه ګور دروغ نه وي دا خو د پاکستان مسلمانانو چې دروغ وي لا څوک په ان شاء الله دروغ نه وي دا الله دربار کې بولاړي نورونو ورځ د قیامت روانه ده دا څومره کسان چې دی دا وفات کیږي نو پر ورځ د قیامت به الله دربار کې بربند ولاړیو او انسان باندې بلا څوک په ګوي کوي نو خپل لا څوک په جوتی کې پخپوا طرف ته چې تا ته خدای وي پلاسونه کار کو چې تا ته خدای وي پسرګه کار کو چې تا ته الله تعالی فرمایي نن خرورم پلاسون باندې جواری کو جواری په مصطلح باندې مسلمانونو او وره پاکستان د جواری اعلان کړی دنه خبر یې گورنمنت اعلان کوي چې جواری کوي فادمی دا رفل زیابوتی سیفل او یو وانیو سیور رفل لس روپے داخله و پرون نابلو ما مشرق اخبار کې لیدلی لس روپے داخله و 6 روپے بخرقه تر رواني په لس روپے 6 15 لس لکا او به کې وسره موټر وسره به کې رنگین کې وی دا به تر رواني دا سي بېمانه حکومت چې تا ته جواره اعلان کوي
خدای انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جواری د بوتان عبادت په غش پالونه اصل دا د شیطان کار دی. نن زمون مهربان حکومت اخبار کې ورکړي چې شابه قرآن دازي دا 10 روپیا داخله ټیکټ او 10 روپیا به کوټه دزي. نو 10 خو یو تلاړي دا نور خو دې تباہ برباد کړ. دې ته جواری نه نور سره نو پاکستان کې جواری شروع کوم سړی چې دا 10 روپیا ورکړي چې ما ته فادي د وسیل کې 10 روپیا داخل شي. زماره په خدای قسم چې الله په دربار کې با دا لاس کوي چې خدایا 10 روپیا په ما داخل کړي او په بانک کې داخل کړي او په ما دستخط کړي. یا الله جواری کړه ویني سو جهنم ته گزار. دا څه ګټه چې ته بنده د خدای پیدا کړ خدای او بده خدای کی پزماکه د خدای ګرځي. جن خدای درکړ، لاسونه خدای درکړ، سترګې خدای درکړي او کارونه کې د شیطان. قرآن فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب جواری د بوتان عبادت د شیطان کار دی. خلقه والا د شیطان د کار نظام بچ کا. جواری مکوا، قرآن دازی مکوا، تغشبانی پرنمی باسا او شراب چونس کے او کدے اسکل. زما پا خدای قسم لاز با زبانی گوائی کئی، خپی با گوائی کئی، سرگی با زبانی گواوی. نوز قیامت روانا دا اللہ دربار کی با تمام خلق بربن ولاری. لیکن دا اللہ تعالی دربار کی دمرا بے کے رحم دے کہ دا اللہ تعالی پرام کرا لین بیا با کامیاب شے. وی چی رد قیامت شی خدای بیلانو کی وامتازوا اليوم ایوہ المجرمون. اے مجرمان زمادن کانو بندگان جداش. دا دیر سخ آواز دے چی وی وامتازوا اليوم ایوہ المجرمون. دا سمانا چی خدای مجرمان ڈالا کرانشم. اللہ بیلان کی چی وامتازوا اليوم ایوہ المجرمون. اے زما بندگانو دا مجرمانو بے کے دل جدا دو دا نیکانو جدا را. نیکان بخی طرف تی او بدان بگس طرف تی گڑالی بشی. سب جنت تروان شی و سب دوزخ تروان شی. یو تن پری چھو دے گا ستاتول عمل قابل دا جہنم دے خو یو نیکی دی کرے دا دا نیکی پا مقدارو دے گا چنور نوستولا شی. بلتا بوئی دے گا اور اورا تو خو جنت تروانی خستا یو نیکی کم دا نوری طول عمل دا قابل دا جنت خو یو نیکی دی کم دا ورشا دا مورنا دا پلارنا دا زوینا دا رور نوغوالا نبیا دے وسرق لیدم. نو دے بچه کی چه خدایا اخو طول ران لالا مور لبوشی چه مور تا خوران لالی یو نیکی را کم دا بچی چه تا در کم زما کار خرابی. آو بابا جی تو زخم اپلار ہے ترانا جنت تروانی زلی پری خودم یو عمل خورا لراکا. وی بچی چه تا در کم زما کار خرابی. خزل بوشی چه وخزه تو خود ما پنکا که سلیخ و 50 کالا پاتی شوی وخزه دو دن پاتی شم تر نروانه شوی و نیکی را لراکا. وی خاونده چه تا در کم زما کار خرابی. طول بطی نمایوس شی لطول نباویوس شی. یو سره بدال تولالی چا یو نیکی وسر یا لکا تولی دا سو ترو کوي بدا خدای بنده یو نیکی کمالا دی بوتی راشا زخاسم جانم تروانم دلام دو بسلام دش راشا دما دانی کی والا چه جنت تروان شو دوزخ تروان شما. دا قیامت روز ده اللہ تعالی ته درخواست کیږي یا الله زما دانی کی والو دی مسلمان له ورکا چې د جنت تروان شي ما سره نکي زب جانم تروان شما. الله بیلادو کی فرشتو کبیرا کټ کې الته کټ کې او د په عمل نامه کې بس برابر شو دی روان شي دانی کې والا روان شي ابدی والا به جنم تر شي. خدای به تو دیګه چټه وي وای بیا الله ستا دربار کې پروردگار ولاړ ما سره خو یو نیکی وامدی مسلمان ته ورکړم به جانم تزما. خدای بسول د خدای غیرت وګورو دې بنده غیرت وکړ اوس د خدای غیرت وکړ. خدای به تی و بندا چې تا کې دومره ایمان دی تا کې دومره غیرت دی چې زما بنده سره تانی کی وکړو تانی کی د خپل عمل نامې له دل ورکړه او تا کې دومره غیرت دی زه خو غیر ما تم را واپس او تم مسره جنت روان شه. به خدای قسم دی دا اللہ رحم دومره زیاد دے خو بنده تاکی لغن تا ایمان پیدا کردل پکار دی. زمانی پا خدای قسمی چه دومره مهربان خدای دومره بیتی غیور خدای بلا رشته دینا سمره چه زماوستا خدای غیور دی. خمون لپکار دی چه مونده اللہ تعالی سره لگمین پیدا کو. نو محترم عزیزا کن خوریر کئی مزه خوریر کئی لیکن محترم عزیزانو ارم دا کولو چه زطولش پلگیم انشاءاللہ تاسو هم تنگی گئی نو زم تنگی گم نا خو چونکه ما تاسو چه ما وعده کرده نو انشاءاللہ العزیز یار زنده و صحبت باقی اللہ تبارک و تعالی بیا مقخرہ و سر خوشحالے اے کہ بے انشاءاللہ بیان کی گی.
په دې وخت کې بدعت وکړو چې خدای حاجي احمد الله صاحب او یو د سعودي عرب نه حاجي محمد یاس صاحب چې راغلو له وخت وړاندې هغه د دواړو لپاره تاسو ته درخواست کوم چې یو ځل الحمد او دې ځل قل هو چې دې دواړو په روح باندې وبخو یو ځل الحمد او دې ځل قل هو ټول وایي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. الہ العالمین ما چې څومره بیان په دې لږ وخت کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې وکړه د دې ثواب خدایا د حاجي محمد یاز او د حاجي احمد الله صاحب د دواړو کې په روحونو باندې د اجانو ما بخلې دي تاسو ورته وبخې چې خدای پاک دغه نوجوان په قبر کې او دغه بوډا په خپل قبر کې خوشاله کی وارثانو ته الله تعالی صبر جمیل ورکی الله تبارک وتعالى دې زموږ استاد ګناونو باندې قلم د اثر راکاږي په دې خلقه کې چې څومره مسلمانانو وفات شوي دي الله دې ټول بخي زموږ ورونه دي مسلمانان دي د چا په کور کې مریضانی خدای دې شفا کامل عاجله ورکی د چا نارینه اولاد ني الله دې نارینه اولاد ورکی د چا د حج د بیت الله ارمانی خدای دې محترمه بزرګ شپرا او خپل اجتماع د خدای چې د چا د حج د بیت الله ارمانی خدای حج د بیت الله او د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه متواره ته خدای خو یا الله څنګه چې جمعات کې وځه ناسیو د قسم جنت الفردوس کې موزه کا رب العالمین دی وارثان ته صبر جمیل ورکي او په دغه کم صدقات خیرات چې پسې دي دوړو مړو پسې کوي الله دې داوی قبرون ته داغي ثواب ورسي معلومیږي دا چې زیاتې پیسې په جمعات لګولې بس صحیح خیرات دالي چې په جمعات لګوا لار جوړه کا کوی باسا پوری جوړ کا ان شاء الله تر قیامت به دې مو ته ثواب رسي نو الله دې دا ثوابونه داغي پرواحانو باندې رب العالمین ورسي او الله دې وارثان ته صبر جمیل ورکي زمانہ پس به ان شاء الله نقصانی کوي او قاری سے بتقوی کی تاسو پاسینا او ما ته اجازه تي اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله